دا یو نظم دی چې سرلیکه دی سلطان بهلول لودي او د هغه عدالت. یو دوه ورونه په یو ښار کې اوسېدل، مسکینان وه، په دې هر چا پېژندله، ټوله ژوند و په چېر سوي په خواري کې، رالوی سوي وه خواران په دې خواري کې. هغه وخت هغه دوره وه د لودیانو، بل بهلول لودي هغه وخت سلطان و فاتح، فتح کول به یې ملکونه، ورسره وه د غازیانو لښکرونه. دا اعلان یې و ټول لښکر ته کړي چې داخل سي و ښارو ته هر وګړي، چې هر شی په لاس درځي بس غنیمت دی، زما و ټولو ته همدغه نصیحت دی. یوه مسکین دا بل ته ویل وروره درځه وابخلو رخصت له خپلې موره، بس به ولاړ شو لښکر ته د غازیانو، خلاص به کو هغه وطن له مشرکانو. ګونجې هلته څه پیدا کړو په ماړه سو، د نیستۍ به په خلاص سو یا به مړه سو. ورور یې وویل درځه بیخي صحیح ده چې یاجېږي مې پر موږ د هغه نیستي ده. دواړه ولاړه د لښکر سره روان سوه، جنګ یې وکړي، د یو لوی ښار فاتحان سوه، هر یو څه غنیمت پیدا کړي، په دسمال کې به یې ټینګ غوټه کړي. کشري ویل لالا زه ځمه کور ته چې مې څه دې پیدا کړي وړم یې مور ته، دا تر ډېره وخته زما بالا بسېږي، 2 او 3 کاله مې بس چې نه خلاصېږي. مشر ورور ویل زما غوټه در کومه، زه به خپله تر یو ښار پورې لازمه، چې سم موړ نه سم دا لږ مې نه بسېږي، په هستۍ وروسته نیستي پر ما غمېږي. دغه زما غوټه هم یوسه تر ورېندارې، داسې نه چې ته یې خرڅه کړې پر لارې. ویل سمه ده لالا غوټه دې وړمه، امانت به تر ورېندارې رسومه. کشري رخصت راواخیستې رئیس و، د ورور غوټې ته په لار کې سودایي سو، چې دا غوټه مې یوارې وای کتلې، اوس لا نه ده تر ورېندارې رسېدلې. چې یې وکتل په غوټه کې غمی و، تر هګۍ په اندازه یو څه کوچنی و. د غمی له غوټې وایستې پر لارې، ویل ځه ګونې تاوان سي پر ورېندارې. چې راورسېدې کور ته خوشحالي سوې، بس هغه ګړۍ خبرې د هستۍ سوې. ور ورېندارې دغه غوټه د لالا ده، ما راوړې خو ساتنه یې پر تا ده. یو میسور څه لالا راغی و کور ته، بیا یې نیت نه و چې ولاړ شي هغه لور ته. بس د 20 کلو غم یې وخوړلي، هم یې کور د غلیم په غم لړلي. خو چې غوټه یې طلب کړله مېرمنې، هغې هم ورته راویستله خونې. ده چې خلاصه کړله غوټه ښه په مینه، غریب کښېنستې هغه ګړۍ غمګینه. ویل ښځې په دې غوټه کې غمی و، هغه څه سو، هغه ډېر قیمتي شی و. مېرمن وویل قربان دې سم ښاغلې، چې دا غوټه زما تر لاسه ده راغلې، په هغه ورځ مې یو ځای ده پټه کړې، زه قسم خورم ما خو نه ده خلاصه کړې. کشر ورور یې ژر راوغوښتی له کوره، ویل رک مې دي غمی له غټې وروره. ورور یې وویل چې دې به وي خرڅ کړي، په هغه ورځ مې غمی دې ته ورکړي. که مېرمن ده که یې ورور په قسمو سوه، پر غمي سوله پښېمانه په نارو سوه. ښځه ولاړه وه قاضي ته په ژړا سوه، چې صاحبه پر ما باندې تاوان غلا سوه. ښځې ټول حال قاضي لره بیان کړي، چې یو مې ورک غمی پر ما تاوان کړي. قاضي وغوښتله دواړه محکمې ته، تا غمی څنګه سپارلی دي یوه دې ته؟ قاضي وویل دا ولې ویسان دي، ستا پر ورکړه د غمي څوک شاهدان دي؟ غله راوستې ځان سره یو 2 کسان وه، د پیسو په زور ناحقه شاهدان وه. هم کالي وه قاضي ته ور جوړ کړي، په کالو کې یې پیسې وې پټې کړي، چې پر ښځه ادا دوی 2 شاهدي کړه. عام محضر کې یې غریبه تهمتي کړه. قاضي یې ورکړه په ښځې خوله راخلاصه، چې پیښېږي ټول فساد ستاسو له لاسه. په کورو کې چې وي دا رقم مېرمنې، خود به ورونه سره ګرځي لکه بونې، هېڅ حیا او شرم نه درته درېږي. پر یو ورځې د غله نوم څنګه لورېږي؟ ښځه ولاړه د سلطان لودي پر لوري، وایي سلطانه د غلا تور دي په ما پوري، په هېڅ شي خبره نه یم، خو پړه یم د لیورا او د خاوند په نظر غله یم. سمدستي یې ټول احوال ورته بیان کړي، په کیسه یې سم خبر لودي سلطان کړي. سلطان غږ وکړي په خپلو عسکرانو، چې حاضر یې کړي سره تر شاهدانو. ما ته یې ژر غل او ناغل را معلومېږي، شاهدان کوه ناحق دار ته بخېږي. هغه دم عسکرو ټوله را حاضر کړه، د باچا امر ته یې ټوله منتظر کړه. په جلا جلا کوټو یې کړه دننه، پر نوبت له هر یوه کوي پوښتنه. خو اول یې غل را وایستې د باندې، و حضور ته یې د شاه صاحب کړي وړاندې. باچا وویل چې تا غمی ورکړي، په 2 سترګو به دې سم وي څه یې کړي. مونږ به درکړه شروع ورباندې کار کړه، د غمي په اندازه غټۍ تیار کړه. غله ژر ژر جوړ په هغه رقم غټۍ کړي. شاهدانو یوه غټ جوړ بل کوچنی کړي. شاهدانو خو غمی نه و لیدلی، دې غریبو پر پیسو ایمان بایللی. د غمي خاوند هم جوړ هغه شیشې کړي، د غمي په اندازه یې جوړ غټۍ کړي. هغه جزا یې هم راویستله کوټې نه، نوم یې ورکړه چې غټۍ جوړ کړه له دې نه. تا یې ورځې کم غمی یې درکړي و تا ته، له دې مو جوړ کړه هسې غټۍ ما ته. عجیزې ویل قربان دې سم ښاغلې، ما څېرله د غمي نه لیدلې، چا چې خپل په ژوند غمی نه وي لیدلي. تش یې نوم وي له مخلوقه اورېدلي، جوړول د اندازې ورته ګران وي. جوړوي دې هغه څوک چې شاهدان وي. باچا جوړ غټي میدان دې کړه را وړاندې، چې جوړ کړي وه 2 ورونو په یو شان دي. شاهدانو د غمي خلاف جوړ کړي، بس د دواړو سوې د رنګ بڼې د مړي. سلطان وویل ته غله نه یې، غلدی دي ستا یې ورک شلي له غوټې نه غمی دي. غږ یې وکړي د دربار پر خادمانو، لاسونه کې بسته د شاهدانو. شاهدان یې په هغه ګړي په دار کړه، د دنیا خواږه یې ټوله باندې زار کړه. مخ راواړه سلطان د غله وفا ته، ویل ورته ژر غمی راوړه و ما ته. خدای په خپله سزا خلاص کړلې له داره، پرې
کېده د لاس او پښې چې ستا لپاره چې عدل پر دنیا وي چلولی تر ابده یې وي نوم په ښو لیکلی څوک چې بد کوي او بد ورنه پاتېږي د طلا تیغ به اخر پر ده چلیږي د بدۍ پر سر نیکي ښکلې تحفه ده تر نیکۍ وروسته به دې د اور لمبه ده